الله پاک دې په دې پاکستان شخصي انقلاب داسې راولي لکه په کابل کې د طالبانو راوسته. انقلاب راغی، یو طالب په دې بازار کې ودروم او کوتک ورسره ای، ما نه خو دې ښځه په سړک تېره شي. نن به بیا وګورئ د دې ملک حال په دې الیکشن کې. څوک به د جمهوریت په نامه ولاړي ووټ به غواړي، چا به اسلام په سری ښیي چې وروڼو اسلام په خطره کې دی، دا ګیرو والا به ګرځي به اسلام په خطره کې دی، ډېر زیات ماله ووټ راکړي. اسلام په خطره کې نه دی، هغه شپېتو ښځو ته زړه کېږي په هغه اسمبلی کې به چې در سره سومبورې ناست وي، هغه امبرسرو میخو ته ځان رسې. پوه شوې؟ اسلام په خطره کې نه دی، اسلام د خدای دین دی او خدای څوکیدار دی. تاسو نه واورېدلي چې هېڅوک نه وي د اسلام امداد کولو والا او د خدای په دین څوک ورشي. ابرهه چې په کعبه ورغی او کعبه یې ورانوله، نو ابابیلو باندې الله د ابرهه فوج تباه کړو که نه؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل. ابابیلو ته بمباري وکړه. نن د امریکې جاز څه شي او بمبارشه طالبانو ګوره هره ورځ لس امریکنیان مرداروي دي که نه؟ امریکې جازونه هم شته، هلیکاپټر هم شته، ورسره ملګري هم شته، هر څه شته، خو چې غړس شي غړس سره یې لس امریکنیان مردار کړي او څلور یې ورسره د خنزیر بچي مردار کړي. هر څه شته، په غرونو کې ورته ابابیل ناست دي او بس د خدای ګړز وایي. تاسو څه خیال دی؟ نو الله د خپل دین امداد په مارغانو به کوي که تاسو نه یې. د الله دین ته څوک څه ویلی نه شي. نن به په دې نامه باندې دنیا راوځي صاحبه چې زما به ټول دور ځو په اسلام دپاره وي. زمونږ به یو بل لټجله ورکړو چې وګوره اسلام دپاره. نو خدای هم په سترګو ړانده که دا 250 کاله ستاسو تجربه ونه شوه؟ دا 250 کاله په دغه نامو تاسو دوکه نه شوئ چې دې نه پس به بیا دوکه کېږئ؟ خبره ده دې مه کوئ، خبره ده دې کوئ چې یا الله په پاکستان کې انقلاب پکار دی، شخصي انقلاب پکار دی، او یا الله دا د عمر غوندې امیر المؤمنین پکار دی، او یا الله اول نمبر امریکا سره د ملګرو یا الله د صفحه هستی نه میټاو کی، خدای د صفحه هستی نه میټاو کی، لوټ اعلان دی باندې پرېمه دی. یا الله داسې کار ور سره وکړي لکه کم کار دی چې د نوح علیه السلام قوم سره کړی و. وقال النوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. نوح علیہ السلام دعا وکړه چې یا الله داسې طوفان پې راوله چې لوټ اعلان دې باندې پاتې نشي. نوح علیہ السلام د حکم وشو چې کشته یې جوړه کړه، تیار شه. کشته یې جوړه کړه، سره د 40 کسانو کشته یې کې کېناستو، اسمان نه بارانونه شروع شو، ځمکې به د لاندې نه اوبه راخوټ کولې او اسمان به د لپاس نه راوروړي، یو یو ساس کې به د اسمان نه د کوهي تور غر عمره را پرېوتو. 6 میاشتې دا طوفان په قوم نوح باندې چې طوفان لرې شو، لوټ لاندې باندې د کافرو پاتې نه و. یا الله په امریکا داسې طوفان راوړي مرګري تباہ او برباد کړي. د زما عزیزانو خدای ته وګورئ، په خپل هم دین ته متوجه شئ او د ځان نه رستو اون د دین اسباب پیدا کړئ. د ځان نه رستو د دین اسباب ذکریا علیہ السلام خدای ته څنګه ویلیو دا به درته بله جمعه کې وایم. دعا کوئ چې الله دې ګرمي ته لږ صبر ورکړي.
بل مې تیره جمعه تاسو ته د جومات د بل ویلي ټوله سې کړتي پړتي دا ماتې روپیو د نواز شریف کپره وخوره دا یې چې راویستې دغه په چنده منده کې واجو 6,080 روپۍ بل دی که داخل هم نه کو بلې جمعې له به دا بجلي کټي د جومات څنګه چل کوئ یو بارزر په سنت ودرېدو مانځه نه پس دا پوره کوي قرآن کریم کې الله پاک یو واقع لیکلی را کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ډېر لوی جلیل القدر پیغمبرو خپل عمر ټول تیر کو د دین په خدمت چې څو وخت کې بوډا شو زړه کې خیال ورغی چې زمان وروسته خو زما بچی نشته نو د دې دین خدمت به ما نه وروسته بیا څوک کوي ما نه وروسته هم د دې دین لپاره یو خدمتګار پکار دی اوس که تاسو خیال وکړئ مونږه چې یو ښځې نه بچي نه کېږي نو دویمه ښځه کوي ولې هلکه وایي بچي مې نشته دا مال حال به مې چا ته پاتې کېږي تاسو ټول په ایمان ووایئ چې دا چا دوه یا درې ښځې کړي دي یو سړي به په دې نیت کړي چې د دې نه خدای ماله داسې بچي راکړي چې ما نه وروسته د دین خدمت کوي دویمه ښځه ولې کوي زما 80 کاله کې چې څومره تجربه شوې ده دویمه ښځه ولې کوي په اولاد مې نشته نو ضرورت څه دی اولاد ته وایي دا پټي مال حال چې دی دا به چا ته پاتې کېږي تربورانو ته به مې پاتې شي نو چې دی له بچي راوړ نو ته ماته ووایه چې یو سړی دویمه یا درېیمه ښځه په دې نیت کوي چې زما بچي دې مال لپاره وشي د ده دغه پلار هم بیړي تباه ده که نه د دې واده الله پاک به ده ته او د دې بچو ټیډي ثواب نه ورکړي د نه وروسته د ده بچي چې وشي هغه بچي به داسې چې ده ګټلی مال به ټول په ارامتوب باندې خرڅ کړي زمون نیت دا نیت به د بچو متعلق دا کوي چې یا الله چې ما نه رستم زما بچي د دې اهل وي چې هغه ستا د دین خدمت کولی شي ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا زکریا علیہ السلام غلی غوندې الله ته دعا وکړه چې نیمه شپه ده او اذ نادى ربه نداء خفیا غلی غوندې او پټه غوندې ندا یې خدای ته وکړه او په دعا کې څه وویل وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا خدای زه یریږم د ځان نه رستو چې دا ما د کوم دین خدمت ټول عمر وکړو د دې دین خدمت به ما نه رستو څوک کوي او حال دا دی چې زما ښځه هم بوډۍ ده وقد بلغت من الكبر عتيا او زما هغه انتها درجې د ضعف ته ورسېدم نو زم بوډایم د 6 کالو او ښځه مې بوډۍ ده د 80 کالو ښځه خو ظالم شی دی لکه تاسو ښځې نه راپرېږدي که څه چل دی